بایډن د ټرمپ په څیر له افغانستان خپل پاتې ځواکونه وباسي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د امریکا په نوي ولسمشر جو بایډن غږ کړی چې افغانستان په اړه د ټرمپ پالیسي غوره او خپل پاتې ځواکونه له دې هیواده وباسي. ورځپاڼه لیکي ټرمپ حق درلود چې له افغانستان څخه خپل سرتیري راوباسي او بایډن ته هم پکار ده چې د هغه دنده په هر حال پای ته ورسوي. مطلب کې د امریکا شکست ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا 20 کاله په افغانستان کې په داسې جګړه کې ښکېله وه چې له تاوان پرته نور هیڅ لاسته راوړنه نه وه معلومه چې دا د یو ستر قوت لپاره د شرم ځای دی. ورځپاڼې د طالبانو سیاسي او نظامي پیاوړتیا هم یاده کړې او وایي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ځکه بې ګټې و او دی چې د دوی له حضور سره سره د افغانستان جغرافیه ورځ تر بلې د طالبانو تر حاکمیت لاندې راځي او د کنټرول ساحه یې پراخیږي. مطلب کې په امریکایي مشرانو غږ شوی چې باید د غیر واقعي اهدافو لپاره خپل سرتیري قرباني نه کړي او نور باید د تاریخ تر ټولو دغې اوږدې او بې هدفه جګړې ته د پای ټکی کیږدي. ورځپاڼې یو ځل بیا تاکید کړی چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتلو په اړه د ټرمپ پریکړه غوره اقدام دی او بایډن یې باید تعقیب کړي.